बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमनो اوریدونکو او کتونکو په خلالي ستړي مشي تاسو ته مونږ وایو پروګرام د ولس ستونزې او د ولس ستونزو پروګرام سره زه محمد سمیر تاسو ګورئ افغان ټلویزیون څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغان ټلویزیون باندې د خپرونه مونږ تاسو لپاره راوړو په دې خپرونه کې ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی په هغې باندې مونږ د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوو د ولس چې کومې ستونزې دي هغه ستونزې مونږ راوړو اعلی چارواکو ته ږدو د هغوی چې کوم موقف وي هغوی کوم رد عمل یې هغه پرې بیا کوي ګرانو کتونکو ننني پروګرام کې زموږ سره چې کومه مېلمنه موجود ده هغه صوبیه شاهد ده او دغه پروګرام کې به د هغوی سره خبرې اترې کوو کوم ده چې دبنګ لیډي هم ویلی کېږي نو به دې ورسره هم خبرې اترې کوو چې آیا داسې کوم واقعات دي اور هغه واقعات خو به تاسو کتلي وي چې کله په اسمبلۍ کې تقریر شي یا د عوامو حوالې سره خبرې اترې شي یا د ولس کومې ستونزې وي په هغه ستونزو باندې خبرې اترې شي خو نن سبا اپوزیشن په خپله د ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو راځو میډم طرف ته هغوی ته پروګرام کې په خلالۍ ستړي مه شي وایو میډم تاسو ته پروګرام کې په خلالۍ ستړي مه شي وایو جی مهرباني شکریه جی ډېر زیات مننه چې زه بله لکم دی دپاره ډېره مهرباني جزاک الله میډم دا راته ووایي چې اول خو دې طرف ته به راشو چې دبنګ لیډیز تاسو ته په اسمبلۍ کې ویلی کېږي د دې په شا باندې کومې داسې واقعات دي څه داسې کارنامې دي چې د هغې په وجه تاسو ته دبنګ لیډیز ویلی کېږي ایم پی ای ویلی کېږي بیا یو ځل ستاسو شکریه ادا کوم او ستاسو دومره ښه دغه زما دپاره سوچ دی اور دغه دی نو مونږ زما خو دا سوچ دی چې مونږ د اسمبلی ته راغلی یو نو په پاکستان کې کم سے کم 52% د ښځو آبادي ده او چونکې دی له خپل حق نه ورکړی کېږي نو د هغې په مطابق باندې دا 33% کوټه په اسمبلی کې د ښځو له ورکړې ده چې ښځې د خپل حق دپاره خبره وکړي او ښځې د خپل حقوقو دپاره دلته جنګ وکړي او هغه مقام حاصل کړي کومه چې په دنیا کې په نورو ملکونو کې هم اول ښځې ته دا حیثیت نه و میلاو خو د دغې کوشش د وجې نه نن په مغرب کې ټولو ښځې او د سړو برابر حیثیت دی زمونږ په پاکستان کې څنګه چې مینیارټي ته هم زمونږ تاسو ته پته ده مخصوص نشستونه راځي نو په دغه لیول باندې مونږ ته ښځو ته هم راځي او دا ښځې چې راځي دا د دې دپاره راځي چې زمونږ دا ښځې د ټول پاکستان عوام چې کومې ښځې دي مونږ وګوري چې دا ښځې دومره بولډ دي د خپل حق دپاره او د هر څه دپاره خبره کولی شي خبره کوي څوک ته چا سم نشي کولی چې کله ته د حق دپاره خبره کوي نو الله تعالی ستا سره ساتي نو همیشه چې زه په خپله پارټۍ کې یم یا داسې څه واقعه راشي یا داسې څه خبرې که هغه د ښځو وي یا د بل چا سره څه زیاتې کېږي یا کرپشن کېږي دا کېږي نو زه د ټولو نه مخکې په خپل اسمبلی کې د هغې دپاره اواز اوچتوم او هغې سره خپل اویرنس دنیا ته ورکوم خلکو ته ورکوم چې څه روان دي او څه دي څه پټوم نه په حقیقت کې خلکو ته مخه کوم حکومت سره ډغره واخلي نو د حکومت سره نو دغه خبره ده چې زه دا کوم خو زه به زیات د ووایم چې زه دا زمونږ لکه چې څومره ټایم ټینیور زه د 2013 نه ایم پی ای یم سټیل ناو دا زما دریم ټینیور دی اور څومره چې زما تاسو نن وکتل پبلک ډے زه پبلک ډے کوم دلته خلک اورم چاته کم مسایل ما ته پته ولګي چې دا مسایل دي دا خبرې دي خلک وي په خپل هغه کې راولي چې د مسلې حل راته وښایه خو ما ته پته ولګي چې مخکې په ګراونډ باندې څه دي هغه ټول مسایل بیا د اسمبلی بزنس په تھرو باندې زه د اسمبلی کوېسچن په تھرو باندې ورکم کال اټینشنز جمع کم تحریک التوا پې راولم نور داسې بیلونه چې ایکټ یي په هغې کې د هغې په مطابق باندې چې کله ماته فیل شي ضرورت یي نو زه امینډمنټ پکې ورکوم د هغې په لکه ماته د سیناریو پته وي چې څه روان دي څه کېږي او څه موږ له پکار دي کم داسې اهم میټینګز دي نو په هغې کې د دې دپاره خبره کوم اور مطلب لکه د عوامو اواز اوچتوئ بالکل هغې دپاره دا زما چې زه په دې سیټ باندې ناسته یم نو د دې دپاره ناسته یم چې د عوام اواز په پارلیمنټ کې په مجلس شورا کې اوچت کم
نو پدې کې لکه نه خو د چا نه دباوېدل دي نه پدې کې مونږ خپل څه مفاد مخې ته ایښودل دي هغه هر څه چې کمې لکه میډیا ته انټرنیشنل میډیا ته خلکو ته ډپارټمنټس ته هر څوک ته چې ستاسو ته پاسه چیک شته ستاسو نه مونږ تپوس کولی شو او د هغې دپاره همیشه تاسو ګورئ زه د حق سره په لار کې ولاړ یم همیشه تاسو وکتئ ما د خپلو خویندو ته دا ښوولي دي چې د چا نه به دباوېږئ نه که هغه په کور په حیثیت دی که هغه په ډپارټمنټ کې څوک کار کوي که هغه په اسمبلی کې دي که هغه چېرته پولیسو کې زمونږ دي که په هر ډپارټمنټ کې دي هر ډپارټمنټ کې که په میډیکل لاین دی که په ایجوکیشن کې دی که پولیس دی که تاسو ته پته نن سبا خو زموږ ټول سی ایس پی افسران دي نو چېرته چې تاسو ته پته ده چې همیشه سړي ښځې دباوي هغې کرکټر باندې خبره کوي په هغې په دغه باندې کې چې هغه سپریس کړي هغه دباو کړي او هغه چپ شي خو زه هغې ته دا ښایم چې چاته به داسې دباوېږئ به نه د اصولو په دغه باندې یو خو بیله خبره ده چې بې اصولو باندې زه پخپله هم د هغې خلاف یم د بلکس قدر عزت کول دي پارلیماني لینګویج استعمالول دي ما خو چېرته تاسو ته پته ده څه غلطه خبره مې نه ده کړې اکثر که تاسو ګورئ د پی ټي آی چې ځان ته ډېر ډېر قابلان او ډېر ډېر ایجوکیشن او ډېر ډېر هغه خلک وایي خو هغې د خپل پارلیماني لینګویج نه د خپل ایجوکیشن باندې هغه داسې الفاظ او داسې دغه استعمال کړي خو د الله شکر دی چې د اوسه پورې که ما پهله هم د دوی زمونږ لیډرشپ ته کنزل کول ماته کنزل کول په 28 فبروري باندې چې کله حل پوچتېدو نو ما خو دوی ته په خوله هېڅ هم نه دي ویلي تاسو ته بیا هم کتلی ما صرف ایکشن ورته ښوولی دی چې ګړی مې ورته ښوولی ده که د دوی زه په بوټانو ایستلی یم ما د دوی څوک په بوټ باندې ایستلی نه دی خو صرف مې ورته ښوولی دی چې دا بوټ څه لپاره دی بوټ ته ستاسو د سرونو باندې تېرېدلی شي که تاسو کولی شئ نو زه هم استعمالولی شم خو زه نه کوم دا پارلیماني هغه نه دي نو پارلیماني آداب نه دي دا ورته زه وښایم راځو به د اسمبلی خبره کوو اسمبلی خو مخکې داسې نه وه په اسمبلی کې به د عوامو چې کومې مسلې وي هغه به راتلې هغه به مخکې وړاندې کېدې د اپوزیشن کار به دا و چې هغه به حکومت ته ښودل چې کوم به موجوده حکومت کو هغه صوبایي و که هغه وفاق و چېرې عوامو ته دا ستونزې دي په یو مسله به خبرې اترې کولو کوم چې موجوده حکومت په هغه به ولګي په هغه مسلو به خبرې اترې وکړلې د هغې د حل مسلې حل به یې راوویستو نن سبا خو هغه بالکل چې کله نه د پی ټي آی دور راغلی دی نو کله نه چې عمران خان راغلی دی اول هغه ویلي و چې وزیر اعلی هاوس نه به زه هغه جوړوم لایبرري جوړوم ګورنر هاوس نه به لایبرري جوړوم او وزیر اعلی به په وزیر اعلی هاوس کې نه په NXC کې به اوسېدو ایکسټرا خرچي پې وکړي پرویز خټک دور کې اور بیا یې داسې وی چې پروټوکول به څوک نالي بیا وی چې امینډمنټ وکړو چې دوی به د سرکاري سیکټري په غوندې اختیاراتي یا به سوي کاغې دپاره چې لاست ټایم ما خبره وکړه کم پروټوکول دا چې دی دا به ختم کړي نو تاسو ته زه وایم چې څومره د دې صوبې سره زیاتې پی ټي آی وکړو داسې هیڅ ونه کړو د ایم پی اے د پارلیمنټرین حیثیت یې ختم کړو اوس سیکټریان بیروکریټس په خپله مرضۍ لګیا دي هغوی په خپل خواهشات لګیا دي هغه د یو ایم پی اے نه دغه کېږي هغوی په غټ لیډرشپ نه که د هغه هرې پارټۍ وي که د هر ځي د هغوی په دغه باندې لګیایي او دا ټول ایم پی اے ګان چې کوم د پی ټي آی دي دا ورته بهر د دفتر نه بهر انتظارونه کوي او یو کار هم نه کوي یس ورته کوي او بیا ورته هیڅ کار هم نه کوي ټول د خپل هغه حیران دي چې مونږ په کوم ځای باندې یو دی باندې باقي هغوی ته پته هم نشته په دغې بیکګراونډ باندې هم د هغې څه نشته چې مونږ به څه پریویلیج هم څه دي هغې په مطابق به مونږ مخکې سم کار کوو هغې یو کس ته د دغې پریویلیج پته نشته ځکه چې مخکینی چې کم خلکو سیاستدانو د غټ غټ فیملیز نه وو هغوی ته د پیسو د دې ضرورت هم نه و او هغوی خپل غټ غټ آمدنونه وو او هغه نن سبا که دوی تاسو ګورئ د کرپشن دونه زیات شوی دی چې مخکې به د نیشنل پارټي یادوله نیشنل پارټي دوی کراس کړله او دوی د هغې نه په ډېر بره لیول باندې لګیا دي لکه بغیر اوس خبره ده په 10% او په 20% کې خبره کېږي دا خبره خو شته دی نه چې فری کار دی که د چوکیدار سیټ دی هغه هم په پیسو دی او که هغه چې کم دی چې څومره پوسټینګ ټرانسفر دی هغه سمپل په هر ډپارټمنټ کې په پیسو کېږي که زه دا نه وایم چې زه ایم پی آی ګان به کوي یا به منسټران کوي نه
خبره داسې ده چې حالات دونه ګرانې رالو تنخواګانې په هغه 30 او 40 هزار کې دي او په 30 او 40 هزار کې د چا ورځ نه تېرېږي نو چې کم د چا کم کس د سیستم داسې چا په لاس کې پاور رالو چا په لاس کې څه کار رالو نو بغیر پیسو نه هغه کار وځي نه نو ماحول ډېر زیات خراب شو او د دې پورې چې مخکې خو به بیا مو څه کار به وکړو لکه څه سکول به جوړ شو زه چلو هغې کې به میټیریل خراب و هغې به کوالټي خرابه وه هغه شی به خراب شو داسې ټایپ کرپشن به کېدو اوس خو تاسو ته پته ده د کوهستان کې چې کوم سکینډل راغلی دی کوم چې په پی ای سی کمیټۍ کې کوم ډسکشن پې روان دی او تاسو ته پته ده چې 42 ارب روپۍ په یو ډمپر ډرایور په اکاونټ کې وتې دي داسې پکې ډېر داسې اکاونټونه جوړ شوي چې کسان مړه دي او د هغې چیک بک او د هغې لکه ډیث سرټیفکیټ نه دي او هغه کسان د وختي نه مړه دي خو هلته په نادره په ډیټا کې چا د هغه نه دی جمع ډیث سرټیفکیټ نه دی جمع کړی نو هغې په نومونو باندې اکاونټونه کلاو شوي دي او بیا بهتحاشه پیسې په هغې باندې په اربونو باندې وتې دي چې لګجري ګاډي هم پکې تاسو په ټي وي باندې ګورئ په هر ځای باندې ګورئ چې کم دي او په هغې باندې ډالري هم په کمرو ډکې ډکې ډالري هم د خلکو په تاخانو کې ښودي دي داسې نو دا زمونږ یو غریبه صوبه وه او کارونه او دا خو دې لرې شو خو کم په دې انداز چې کم ډایرکټ ورته فیک کمپنیانې جوړ شوي دي فیک کاغذونه ورته مخکې جوړ شوي دي ردو بدبل شوي خو دا په یو ټیم ورک باندې شوی دی او د دې پی ټي آی دور کې شوی دی او یو اوس بله یو خو لکه دی دا دغه د دا 42 ارب چې دی په دې ټولو باندې دا چې کم دي دا راوتي دي اوس په لوکل ګورنمنټ کې یو بل هغه را شروع شوی دی کم چې بلدیات دي کې دا پیسې ورکړل شوي د هغې هېڅ اډټ د لاس 12 سال نه دی شوی بلدیاتي چې کوم نمایندګان دي خو ځان له چغې وایي چېرې موږ ته خو څه میلاو شوي نه دي مطلب زما دا دی چې کمه پیسه د لاس 12 کالو نه دوی فنډونه دوی ته ورکړی شوي دي لکه چاته 20 ارب ورکړی شوي چاته پې 2 ارب دي چاته 1 ارب دي کم یو ایم پی ایچ دوی ورکړی دي هغه بیا دوی وړي دي لکه لوکل ګورنمنټ ته حواله کړي دي لکه ایم پی ایچ درته زه یادوم هغې نه یادوم خو په هغه ترو باندې کارونو ته تللي دي هغه وایي چې دی باندې ټنډري دي دا دي هغه پیسې د هغه ایم پی ای په نوم چې کمې تللي هغه کیش راایستې شوي دي لکه څنګه چې په رمضان په میاشت کې دوی ته 10,000 روپۍ وایي چې دا ورکوي هغه دوی په خپل ورکر کې تقسیم کړي او د موبایل په ایپ باندې ایپ ورکو د هر په خپل کور کې د یو کس په نوم باندې تقسیم شوی چې دا کسانو قربانیانې ورکړې وي د پارټۍ لپاره او کورونه چې کوم دی د میاشتو په جیلونو کې دي سونو بس د هغې د وجې موږ نو کم سے کم د هغې دپاره به سیپریټ د قربانۍ او د پارټۍ او د دې یو فنډ ریلیز کړی او په خپل چې کوم ایم پی ایس ته کم فنډ ورځي که نه خو هغه زه دا نه وایم چې د زکات او د خیرات په هغې په مد کې چې د کمې پیسې وویستې شي او هغه د پارټۍ ورکر ته ملاو شي د دې کې په دې رمضان کې به داسې د دې مستحق ډېر خلک چې د هغې حساب کتاب به دوی نه دې دنیا سره سره په آخرت هم کیږي ټیک شو راځو به جنگ خو هم په اسمبلی کې روان دی مختلف د پارټیانو جنګونه اخر دا جنگ په دې پسو د هر یو سیاسي وګړي نه دا پوښتنه کوم تاسو هم د عوام د خدمت لپاره راغلي هغوی هم راغلي دي بیا موږ ولې یو بل کې نښتي یو ستاسو نه خلق نه اخیستلی کېدو هغوی راځي هغه شانتې د عوامو په مسایلو باندې خبرې اترې نه کوي د صوبې نه جوړول اخر څه دي مطلب د صوبه روان کوم دا جنگ د لاست 12 کالونه د پاور جنگ دی د کرسۍ جنگ دی اور دی زه خو ورته اوس په یو پولیټیکل انډسټریز ووایم چې دا کم کسان پکې دي دا ټول میډیا ته ټي وي ته دي خپل سټیټمنټ داسې ورکوي چې دا غریب عوام دي دا دي په اشتعال کې راشي څنګه چې دوی ډرامې ګوري څوک ډرامو ته ناسي وجاړي څوک ورته وخاندي څوک ورته خوشحاله شي نو دغه هم دا د ټول ایم پی ایز نه د دې منسټرانو نه چیف منسټر نه د ټولو عهدهدارانو نه پولیټیکل اکټران جوړ شوي دي دوی دغلته یو ایکټینګ کوي بیا هلته ځي په خپله په یو بل په منځ کې کینی او په یو بل په منځ کې تقسیم کوي او دا کوي دا ستا دا زما دا دغه دي تاسو ته به اوس پته لګېدلی مې وي اور همداسې روان دي په شا باندې دي ټکي خو بیا چې کله عوام ته راشي او کم چې زمونږ د دې کې پي ما به خیال 4 کروڑ آبادي ده او د دې ته راشي دې خلکو ته یو بیل هغه ښایي چې مونږ خو دی غلط دي زه ټیک یم هغه خبره راله چې د دې په دې خبرو باندې خلکو به بېوقوفتوب باندې چې خلک بېوقوف شي هغه به د یقین وکړي دوی له ووټ ورکړي او دوباره دوی ته کرسۍ میلاو شي اپوزیشن لیډر
ولګي اپوزیشن تران لګي د عوامو مسائل اسمبلی تراوړي حکومت توجه ورکوي د اپوزیشن خبرې ته کونه ورکوي نه بالکل زه په دې خبره باندې بس تاسو ته ووایم چې د لاست زمونږ لاست یروم شو سی ایم صاحب چې کوم دی د دې صوبه چې کوم دی صرف د چې کوم خوښې خلک دی یا ډي خان باندې د دې صوبې د ترقۍ او د فند هغه باندې یوازې حق نشته په دې باندې د ټولې صوبې د غریبانانو د دې ټولو د ژوند د بیسک ضرورت زه د دیر سره تعلق ساتم او تاسو ته یقین وکړئ چې زه خپل کلي ته لاړ شم یو ټیوبویل نشته د چا سره اوبه نشته جو بیسک ضرورت دی د سین نه خلکو پیپونه اچولي دي او موټرې ورته لګېدلي دي او که تاسو وګورئ دا په بره باندې ټول به تاسو ته تور پیپونه ښکاري خلک وایي چې دا څه دي دا هر یو کور ته په هغې نه اوبه راځي د سیند د خړې اوبه د څښا اوبه هغې خوري تاسو ته پته ده چې په هغې کې د هر چا په دیر کې به هر چا په دې مرۍ کې غور شوی دی تاسو ته پته ده هغه هم د دې د وجې نه چې هغه د څښلو اوبه نه دي دوی ته فلټریشن پلانټ پکار دی دوی ته اوبه پکار ده د دې د ترقۍ دپاره بیسکس ضرورت چې کوم اوبه ده هغه نه ملاویږي د هغې دپاره خبرې نشته د بیسک د تعلیم دپاره چې کوم سکولونه دي د هغې دپاره د اوسه پورې سکولونو چې کوم په 1960 کې جوړ شوي دي هغه لږیا دي وران دي او په خاورو د پاسه کینی د لاس 12 سال نه هغه هغې نه مخکې په زلزله کې لاړل پانچ کې ټول غورځېدلي دي د زلزلې نه پس هغه وران پراته بیا سیلابونو کې دغه شو بیا هغې نه پس چې کوم دی هغه لا د هغې چې کومې پیسې دي د خلکو ځانونو له جیبونو له وباسو او سټیل ناو هغه ټول سکولونه وران شوي دي زما تر زه لاست هغه کې ایجوکیشن په ایلیمنټري ایجوکیشن کمیټۍ کې یم زه لاړم چې ما هغه وکتو ما ته ډېر افسوس خبره ده چې ټول سکولونه وران دي مې دا کم وخت خو دا خو هغه بچپن را یاد کو هغه سکولونه را یاد کو او نن وخت را یاد کو د 21وي صدي نه دا وګورئ رالو په کم کال کې مونږه او زموږ اوس چې کم نسل دی هغې ته سکول نشته په یو کمره کې 500 کسان ناست دي د هغې کې به تعلیم یافته کس خو به نه جوړېږي خودکش بمبار به پکې جوړېږي که نه صوبایي ګورمنټ خو دونه وخت تېر کو ټیک ته څه ونه تاسو مخکې د وفاق سره خبرې کړې وفاق هم ستاسو حکومت دی د وفاق نه څه منصوبې تاسو راوړي دي یا د هغوی سره داسې منصوبې چې هغه تاسو له درکوي په هغې باندې خبرې اترې شوي دي عوامو لپاره څه د وفاق نه خوشخبري زه چې تاسو ته بیا یو ځل ویم 18 ترمیم نه پس چې کم دی 4 صوبو خپل حصه ده داسې زموږ خپل NFC ایوارډ دی په هغې کې خپل ریلیزز کیږي داسې کم مرجر ایریاز دي د هغې دپاره تاسو ته پته د پیسې کور کړې شوې هم دي لاست یار دوی ځان سره په سرپلس کې کېښودلې هغې په مرجر دغه کې ایریا کې چې کم دی ایکسپاټا دي په هغې کې استعمال نه کړلې ځکه چې هغه اوس سم دي د صوبې له راځي نو هغه د هغوی سره پرتې دي استعمال یې نه کې او هغه چې څونه انګوینګ پروجیکټ دي نو هغه ټول په یو په ډي آی خان په دې کې ریلیز شته باقي ټول کیش راووتله په درنو باندې استعمال شوې که تاسو ته پته یي که نه چې دا کم درنې لاړې زموږ چې څونه وسایل دي زموږ چې څونه هغه ویوړلی شو هغه هلته پټ کړی شو ځکه چې د چا څه ولاړو مو نو وایي چې مونږ وړې دي او هغه هلته غیب شو مونږ پرېښوده او مالي غنیمت تیر شو نو که د چا سره څه دلته م ولاړو هغه په هغه کاته کې واچولی شو او بیا په دې لاست چې کوم 26 نومبر دی که 24 نومبر باندې کومه دي PTI کومه جلسه شوې وه چې د کم افسر سره د چا سره څه دي ځکه چې ټول افسران او ټول خلک یې بوتلي د هغه ټول سامان غیب شوی دی د سرکاري چې کم دی نو مونږ په دې یو کال کې چې کم طرف ته رالو کم زمونږ د خزانې نه کیش په اربونو روپۍ ووتلې کم زمونږ چې را روان به اوس په بلدیات کې څه غپلي کېږي لګیا دي داسې زمونږ په هر ډپارټمنټ کې چې څه روان دي نو دا خو زه به بیا هم ورته یم PTI کر سورواره نه ده زمونږ دا کمکل عوام دی چې دی بار بار په عمران خان په عشق کې د هغه په جنون کې هغه په مینه کې چې کم دی نو روان دي او ووټ ورکوي او د دې صوبې مستقبل د خپل ماشومانو مستقبل دوی تباه کو عوام نه زما صرف د دوه سیزونو ډېر تنګ یو مهنګایي یو بجلی دواړه د وفاق په لاس کې مطلب کو مهنګایي خبره مونږ کو خو ټیک ته صوبایي ګورنمنټ باندې کوي دي د بجلی په حواله سره میډم تاسو چرته امین مقام صاحب سره خبره ګوره بجلی چې کم په 2013 کې چې زموږ دا حکومت راغلی و په هغې کې مونږ ته په هغه ټایم کې تقریبا وایي چې
20,000 मेगावाट बिजली पकार हुआ 2400 का 20 दस जवस गलती गमा दसी पकार हुआ और पा अगर टाइम की जमुंग सरा रनिंग की 14,000 जमुंग सरा वा दा बाकी बमुंगा का 12,000 जमुंग सरा बवा और मेगावाट बिजली ब जमुंग सरा दा वा दौरे अनूर बा मुंगा चे कम दे लोड शेडिंग बो का तासु तो याद दी चे कम दे पीपल गवर्नमेंट तिरशे हो और बिल्कुल बिजली इंडस्ट्रीज हर सा ख़त्म हो नो ब्या चे कला द नून लीग हुकूमत रालो हर किस्म कोयला प्लांट है लगवल बाहर खलक नो दगरा होस्टल चे बस सब आंदी मो और दलते 29,000 मेगावाट बिजली पैदा कवल स्टार्ट करला द अगीन पस 2017-18 की जमुंगा हुकूमत ललो नो अगीन मख की हुएला चुमुखो आगे की बा बिजली 20,000 मेगावाट रातला दा बाकी 8-9,000 मेगावाट बिजली ची कम जाड़ा लाइनू नो दा आगे ना बा ड्रॉप के दला मतलब जाए के दला बा दी वर्तो हुए ची बबल पेस की दे दा दगदी ची दा मुंग दा टोल जाड़ा लाइनू नो चेंज को हो आगा चिकला द पीटीआई हुकूमत रालो पा आगे बिल्कुल कारो नशो और पा आगे की ची कम प्लांट्स लगे दलियो वे ची दा प्लांट ते टोल बंद करी शी जाके चागा नून मनसूबा वा अगर टोले पे बंद कर याद दे ग्राना बिजली दा यासा खपल अगर लायमले वर्ता इख्तियार को आगे चिकम दे बन को तास तो पता था ची ब्या सोलर ही हम आखिर की चिकम पर 20 लाख और 15 लाख पानी सोलर ही वेदाई हम 50-60-70 लाख था उलग खलकु लगवले नो आगे उखे जवले ब्या च उस जमुंग दोबारा द यो पीडीएम हुकूमत रालो ब्या वर सरदा शुदाला सा यो यरता सु गोरी ब्या हम तासु ता हर बंद दी प्रैक्टिकली गोरी कम च बिल्कुल बिजली ब्या पद गदरे सलोर कालो की द पीटीआई हुकूमत के खत्म शवे वा ब्या द आगे सा कचाता ची बिल्कुल निश्ता यो 4 घंटे वर्तराजी यो 2 घंटे वर्तराजी 4 ची 4 और 5 चे पदे हैदराबाद बदी की बहुम लोड शेडिंग वागा बिल्कुल उस खत्म शवे दे लगे चरता ची लक फीडर सूक बिलुना वर्के नो आगु ते बिल्कुल खत्म शवे दे और यो सिस्टम ब्या द आगी सरा दोन बिजली राला बल्ला ची सोलर ही ची दे कीमतुना डेर कम कड़ला ची ब्या दा हर चा पवस की रागली दी कसोक जानता हाइब्रिड लगई और कसोक जानता ची कम दे दा ग्रीन मीटरी लगई नु लग्या दे खलक की लगई ची अगा दा खलक ब्या सन सब सुकून की यो पोर्शन रागले दे ठीक ते यो गरीब तबके तो वो सुम डेर तकलीफ ते खुच कम मिडिल क्लास थी या चे कम दे हाई क्लास थी अगु टूल दा मसला खत्म शवे दा हर चा पकूर की सोलर वाला गवलो जका चे देते जमुंगा डेर मखकी फरोक और को जमुंगा हुकूमत और दाई बिल्कुल कम लेवल बांधी ची सोलर से रावस्तल कम लेवल बांधी लगी दल शोरो शू कम अखा बांधी नु जदीद सनसा वर्त कई नु बिजली बा रवान काल दुआ द्रे की बा इंशाल्लाह दा मसला ची लका प यो काल के खुनश के दे कना सनसा प्रोसेस खुद यो काल याद दे यो निम दो कालु तासु उगतल द शाबाज शरीफ पाक की आदत की तासु उगोरी ची जमुंगा बिजली ब्या हम सनसा शता दा से खुनश के दे ची मादा दे दगशी हर चाहता शता अगा तकलीफ अगा सख्ती अगा टूली कंट्रोल रागले दे पूरा चिकल पीडीएम हुकूमत रातो तासु ची जमुंगा पाकिस्तान श्रीलंका ली गया दे जोड़ी के उस हालात अल्लाह शुक्र दे स्टेबल शू दगा शू पटोल दुनिया की जिकम द ग्रीन पासपोर्ट सोना बेइज्जती रवाना वा अगता सु उगो रही उस पाकिस्तान ट्रम्प पखपला द पाकिस्तान जबुंग द पोर्स जबुंग द हरसा तारीफुना शुरू करे दी और दगा के ठीक छ मैडम राबशु कम छे खलपना गस्तले के दो तासु लाड़े हाई कोर्ट तलाड़े सुप्रीम कोर्ट तलाड़े बिया असम्बली की द मंडे तड़े मखे पार्टी द दी पश्चा बांधे तासु सर वलाड़वा मंडी तड़ी कड़ी या एमपीए मैंने पखपल बांधे दा मंडी तड़ी वखली बिल्कुल जी माँ खुखपल हल 28 फरवरी 2024 की उच्चत कड़े हो और जमुंग ची सोना दगदी कतास मखसूस नशिश सोना ख्वान दीदी तास टूल दबा पते ज पदे की दा पूरा मिया चिकल ना दुई नोटिफिकेशन शो ओ द पार्टी पार्डर पे यो तरतीब बांधी लका टोल खलक हुन शिकवले हुचों की अपोजिशन लीडर इबादुल्ला सेब दे दा अगी पा हुकमो पा आर्डर बांधी दा टोल कारज का टोली जनाना वे नुमाते बिले च टोल सर कांटेक्ट टोल न साइनो नागस्तल टोल सर मशवरा कवल जंगियो न्यूज़ एमपीएस बांधी यो ग्रुप जोड़ शयो पा अगी की दा टोल सर डिस्कशन कवल माब कवल अगे चिकम दे खतरू प्रॉपर चैनल बांधी द वकीलानो सरा दखपल
مسلم لیگ د وکیلانو سره کېناستل روزانه په های کورټ کې او په خط په سوچ او د قانون او د آئین دې په مطابق باندې الیکشن کمیشن ته اپلیکیشنز کول بیا الیکشن کمیشن د غیل اپلیکیشن سی ایم ته گورنر ته راتلل یا چې د سپیکر ته چې کوم د ټولو حلف نامو د پاره غ کول مونږ صرف او صرف قانونی لارې اختیار کا قانونی جوابداری مو کا په قانون په مطابق او د حلف چې کوم د اخیره کې د آرټیکل 255 کلاس 2 په تحت باندې چې کوم په 26 امندمنت کې نوې امندمنت راغله هو د اخی په دغه باندې مونږ دلته د دین حلف واغستو بیا اغه نه پسوم چې کوم د دوی چې لکه زمونږ په رولز کې دادی چې دا په اسمبلی په پریمیسز کې به اخلي هغه د لپاره پراپر مونږه الیکشن کمیشن ته دوی ته هغه کو چې د حلف د گورنر هم په اسمبلی کې واخلي خو بیا سټیل چې سپیکر صاحب ټول اسمبلی بند کا دروازې بند کې اور هغه مونږ ته ریټن جواب راکو چې مونږ تاسو دلته اجازه نه درکو او دا ټیک نه دی مونږه کیس کړی دی مونږ تاسو له حلف اجازه نه ورکوم بیا هغه ویوړلو الیکشن کمیشن سره مطلب عوامي دې تاسو باندې هغه په مونږ باندې بد شو بیا مونږ هغه د الیکشن کمیشن د ممبرانو سره د چیف الیکشن کمشنر سره ډسکشن پیو کو هغه پکې کېنه ولا هغه کسان رااله اور دوباره هغه د لپاره بل یو نوټ هغه اډر وکړو او دوباره چې کوم دی هغه وې چې د آرټیکل کې د چونکي د چیف جسټس په دغه باندې دی هغه ته بیا اپلیکیشن وکړو چیف جسټس بیا وې چې د نامینیشن ورکو چې د په گورنر هاوس کې وشي نو هغه نه پس چې همونګه ټولي آئینی قانوني تقاضې پوری کړې دي هر هغه کدی چرتم په دی باندې لاړ شي کم کورټ تمزي کم سپریم کورټ کې چیلنج کوي کم ځکه کم چیلنج کوي همونګه دې ځل چې سم کړی دي قانون او د آئین په مطابق پکړی د چا په ډیزایرز باندې نه شي په خواهشات باندې نه دي شوی څنګه چې دوی په خواهشات نه چا په سمپاتیز شوی دي مون قانوني لارې اختیار کړی دا یو ایم پی چې هغه لګیو په صوبه کې ځان له پوزیشن کې وي دغه په شا باندې پارټي ودرېږي یا چې ډېر شي صوبایي صدر هغه په شا باندې ولاړي پارټي صدارت چې څوک کوي ایم پی اواز هغوی ته رسي د هغوی مشورې وي یا یو ایم پی د پارټي صدر سره ملاویدی شي په پاکستان مسلم لیگ نون کې خو نه د نورو پارټیانو په شانتي هم اکثر خلک وایي چې موږ خپل صدر سره نشو ملاویدی موږ د پارټي مشر سره نشو ملاویدی د پارټي د مسلم لیگ نور څه مونږ جی فخر دی په خپل صوبایي پریزیډنټ امیر مقام صاحب باندې چې هغه هر ټایم هر وخت اویلیبل د هرې خبرې د پاره چې دا نه ده چې د پی ایس په مطابق یا شپه ده یا ورځ ده څنګه چې هغه د خلکو ته په سوشل میډیا باندې ښکاري چې د شپې د ورځې په ګاډي کې رواني او په هغې په یو په خپله د هغه سره یو چلتا پورته یو آفیس یو خلک یو سیستم یې ورسره او مونږ هم د هغې د ځان سره همدغه شان عادت کړي یو که ډاکومنټس پکاري چرته پکاري په کم ځای کې ودرېږو کم چرته می لکه هغه کافي شاپ ته لاړ شو که چرته هم لاړ شو خپل دفتر خپل کار په کم ټایم کې په هغه ټایم مونږ کو او سکین کو او لیګو داسې زمونږ چې کوم دی د میاں صاحب انوشا رحمان دا چې د میاں صاحب آفیس زمونږ مرکزی دفتر هغې سنبال کړی دی اور اني ټایم هغې ته زه کال کوم زه ورسره کنټیکټ کوم هر قسم زمونږ لیټر او زمونږ سره خپل رابطه به یو په زمونږ یو چینل دی لکه هلته انوشا ناسته ده هغه بیا میاں صاحب ته ځي میاں صاحب نه هغه کاغذ راوړي بیا هغه انوشا دلته چې کوم دی امیر مقام صاحب ته مرتضی صاحب ته ما ته چې د چا هم نه ملاویږي نو هغې ته پته چې دا کسان دي بیا مونږ سره پروسس مونږ یو بل سره په فون باندې یو او داسې څه دغه وي څه ډاکومنټس د هغه ځای نه راغوښتلي نو مونږ خپل یو کنیکشن که دې ځای نه مونږ لاهور ته لیږو نو تاسو یقین کوئ سیده ځو ډایو ته یې ورکوو بیا هلته هغه ځای نه هغوی کلکټ کوي بیا وړي د هغې هغه که مونږ ته راځي نو هم په دې طریقه باندې که ډایو وي یا بل څه سروسز وي کوریر سروس باندې ارجنټ ورکوو مونږ ځان ته په ګنټو کې د خپل کار کوو نو مونږ یو ښکلی پروسس دی یو خپل غم دی لکه داسې نه کوو چې څنګه د پی ټي آی نه نشان لاړو نو مونږ ښه خپل هر ډاکومنټس قانوني آئیني زه دلته ناسته یم ما تاسو ته څه ووایي چې هر څه مونږ په دې انداز باندې کوو چې مونږ په څه کاغذ کړه تاسو په دوی نه چې کوم نشان لاړو یا د دوی چې کوم دی آزاد امیدوار شي د هغې وجه څه چې دوی د پارټۍ سر کس نه دوی په هغه ورځ باندې د نشان نه مخکې په کار و چې دوی ته د پارټۍ نه راغلی و چې په دې ساین باندې به ټکټ راځي دا به ساین کېږي هغه د سره چې هغه لیټر دوی ته رانلو په 4 بجو پورې راونه رسېدو نو د هغه ټایم نه دوی د هغه 4 بجو نه چې د دې کله د پارټۍ پریزیډنټ دوی ته یا چیرمین هغه لیټر راونه لیږو چې په دې ساین به تاسو ټکټ
ایکسپټ کوي جی جی نو د هغې سره چې کم دی د دوی نشان تللی نشان لاغی ټیک که هغه هره پارټي ونو هغه بتلو ډېر مننه میډم د ټایم راکولو ډېرې قیمتي خبرې وې کوم چې تاسو زموږ د کتونکو سره شریکې کړي ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو تاسو واورېدو دغه پروګرام ولسي ستونزې او په هغې کې بل حاشیې خبرو موږ تاسو سره وکړلې اجازت به راله راکوئ د بل پروګرام پورې د لوی الله په امان